Audio Jungle. السلام علیکم ګران دوستانو، زه همت الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن یوه عجیبه خبر درته راوړو. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ذهن حالت باندې خلک خبرې کوي. ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې داسې خبرې او حرکتونه کړي چې ډېر خلک یې ځان ته حیران کړي دي. ځینې خلک وایي هغه نور د پخوا په شان نه ښکاري او ذهن یې خوندي نه دی. ټرمپ ځینې وختونه داسې خبرې کړي چې له منطق څخه وتلي دي. خلک وایي دا ښیي چې هغه ډېر د فشار لاندې دی یا ذهن یې ډېر ستړی شوی دی. ځینې ډاکټران وایي چې هغه باید د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه کیدای شي رواني ستونزې ولري، خو دا لا تایید شوې خبره نه ده. ټرمپ دا خبر رد کړی دی. هغه وایي زه بالکل صحیح یم، دا ټول خلک دروغ وایي. خلک په سوشل میډیا باندې بحثونه کوي. ځینې خلک وایي هغه باید علاج وکړي او ځینې خلک وایي چې دا ټول سیاست دی او هغه په خپله باندې غواړي چې خلک پرې بحث وکړي. نو ګرانو دوستانو، تاسو دې په اړه څه فکر کوئ؟ آیا ټرمپ رښتیا څه ستونزه لري که نه دا ټول دروغ دي؟ په کمنټ کې راته ولیکئ. او که تاسو ته اوسه پورې زموږ پښتو نیوز نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.